ذبیح الله مجاهد امریکایي بې پیلوټه الوتکو د کندهار او نیمروز په فضا کې ګزمې کړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو ګزمې تایید کړي دي. ښاغلي مجاهد زیاتوي افغانستان ته نږدې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د فضا په کارونې سره زموږ د هیواد حریم نقض کړي. له شک پرته چې دغه الوتکې په امریکا پورې تړاو لري او د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنه کوي او افغانستان ته راځي، چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي او تیرې ودروي. مولوي رحمت الله اندړ دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د دوحې قرارداد پر اساس طالبانو د افغانستان فضا په امریکا او پاکستان پلورلې او یو وخت به د پټو زمایمو په رسوا کېدو دغه خبره ښه روښانه شي. مجاهد د غور 19 کلنې نجلۍ په وړلو کې ښکېل طالبان پوځي محکمې ته سپارل شول. افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته په یو غږیز پیغام کې تایید کړی چې په غور ولایت کې طالب سرتیرو په یو کورنۍ شخړه کې ځانونه ښکېل کړي او لاسوهنه یې کړې ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دغه سرتیري پوځي محکمې ته سپارل شوي، څېړنې ترې پیل شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوه.